برنامه وطندار عبارت است از همایش‌ها و جلسات بین الولایاتی که اکثراً جوانان نخبه از اقوام مختلف و ولایات افغانستان گرد هم می‌آیند. هدف این برنامه تقارب فرهنگ‌ها، تبادل افکار، ایجاد همدلی میان شهروندان، عبور از اندیشه‌های قومی و مفکوره ملی، احیای روابط اجتماعی، تقویت فرهنگ فولکلور و محلی، ارتقای ظرفیت جوانان در حل منازعات، از بین بردن اختلافات و ایجاد فضای صمیمی و هموطنی است. این برنامه بسیار تاثیرات بسیار مهم داشته. این برنامه باعث شده که همدیگرپذیری، برادری، اخوت، دوستی، رفاقت و همه را در میان تمام اقوام افغانستان ایجاد کنند. و در ضمن از این ما یک افغانستان کوچک را در این برنامه در سمت شمال خصوصا ولایت بلخ ایجاد کنیم. معمولا از 16 ولایت از شرکت کننده‌های ما دو بخش عمده داره این برنامه ما که یکی تبادل فرهنگی است. جوانان از ولایت مختلف با دیدگاه مختلف با فرهنگ‌های مختلف آوردیم که اینجا با هم دیگرپذیری را، صلح و همدلی را تجربه بکنن. جاذبه طبیعی و جاذبه تاریخی. چی گفت؟ این غیرت احمق هستی. خب همین دفعه باشه از این که تو بی از یک بامیانی خیلی حمایت کنی، تو موری از یک دونه خنده‌واری و پنشیری حمایت کنی. ما از تمام ناتون حمایت کنیم. برنامه وطندار به باور ما یکی از خوبترین و زیباترین برنامه‌هایی است که از طریق برنامه حمایت مردمی روی دست گرفته شده است، به دلیل اینکه این برنامه عملاً گام در راستای ملت شدن برمی‌دارد، یک گام موفقانه و مؤثر بود. قلعه‌های بسیار محکم بود و نواسه چنگیزخان در اینجا کشته شد. شهر خود اینا همه زنده دمو داد و فغان که میچسبن. اصل نام از یا تاریخ به یک شکل هر کس که در هر جای راوی میان شهر بلغوره بعد از گذاری میشه. بسیار جوی خرسندی هست که ما بامیانی ها میزبان شما ها هستیم در اینجا و دقیقاً چیزی که شما هم گفتین، بامیان یک ولایت باستانی و همچنان سرسبز هست که بخصوص فعلا در فصلی هستیم که توریست های زیاد را در خود جمع
در ولایت هرات ما از 14 ولایت برنامه میمان برنامه وطندار را داشتیم. وطندار در هرات یک بار وطنداری خود را ثابت کرد و امیدواریم که برنامه های بعدی وطندار همچنین با شکوه دوام کنند. برنامه‌های فرهنگی باعث کاهش گذشت میان شکاف‌های اجتماعی میشه و فرهنگ همدلی و فرهنگ برادری توسعه می‌بخشه به نقش‌های مختلف شهر عزیز ما افغانستان. لوی امپراتور احمد شاه بابا تاریخی او سرنوشت ټاکونکي ولایت قندهار ته ښه راغلاست. یوازینۍ موخه د ولسي ملاتړ برنامې د وطندار پروګرام څخه دا ده چې موږ د دې وطن راتلونکی نسل د دې وطن ځوان نسل د هیواد کوټ کوټ ته بوزو. دغه د مالکیت روحیه د دې وطن باید په دوی کې پیاوړې شي. دغه د ورورۍ روحیه باید په دوی کې پیاوړې شي. هلته چې موسیقي وغږېده پیغام د اتحاد او د اتفاق و. دلته چې تمثیل وړاندې شو نو به تاسې ولیدل چې پیغام د ملي یووالي د اتحاد و. خوبتر از این جمعه برم طرف بامیان و برای زنای بامیان بگم که زن قندار چه قسم بودن و چی مکدن و چی خواد کردن. یو سوال داده چې دلته یو ذهني او فکري تبادله رامنځته کیږي او سره څنګه د سیمې سره آشنا کیږي. دا هغه تصویرونه چې دوی په ذهنونو کې د یوې سیمې په باب وو اوس په عملي بڼه ګوري چې آیا دوی هغه تصویر چې د یو سیمې نه داسې په غیاب کې لاره هغه او عملي چې اوس ګوري تصویر یې څنګه دی. په یو غږ اول وایو چې ژوندی دې وي ژوندی دې وي چې موږ ټول په یو کور کې
داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو راټول په یو کور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو راټول په یو کور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ